د وروستي رکعت سلام یې وګرځول، لاسونه یې لپه کړل، خوله یې اسمان ته ونیوه. یا خدایه، که په دې خوږ ورځو کې څه وي، ای خدای ګله، که ما په رښتیا صبر کړی وي او په اخلاص مې په دې کور کې قدم ایښی وي، نو ته راباندې مهربانه شه. غږ شو، د کوټې ور خلاص شو. غټه توره ښځه یې شاته ودرېده. د خونکار لورې، په کومو سترګو خدای ته درېږي؟ په کوم مخ بښنه غواړې؟ لاسونه دې نیولې خونکار پلار ته دوا کوي؟ د خدای جاسم چې خونکار به نه بکي. ژر را ولاړه شه، تنور سړېږي، ډوډۍ پخه کړه. دا وخت د نقلونو نه دی. له دهلیزه غږ راغی: غوټۍ، ژر راشه، اور دې دود کوي، مړ شوی دی. غوټۍ سوکه ولاړه شوه. غل یې ووته، چوترې ته ورغله. مړه اور ته یې وچ بوټي ور واچول. له تناره لمبه را پورته شوه. هلۍ په منډه راغله. اپو، په سره دوبي دومره یخ، ګوتې مې نو راړې شوې. عجیبه ده، لانده لاسونه یې د اور لمبې ته نږدې ونیول. غوټۍ په پټ مخ په اوښلنو سترګو ډوډۍ نرۍ کولې. لاس یې زور نه اخیست. بټه ګوته یې غوټه ماته وه. له پړسو به تکه شنه برېښېده. د ملالۍ پرې پام شو. صبر ورېندارې، دا څو دانې به زه زر زر درته نرۍ کړم چې له جماعت نارینه راځي بیا چای غواړي. پاتې ډوډۍ ته پسې نرۍ کوه. توره غټه ښځه راغله. ملالۍ ته یې سترګې رډې ونیوې. تکه د نر لور یې ګوتې ور نږدې کړه چې زه تا ووینم. وشرمېږه، لږ د هغه ځوانې مرګ ورو سترګو ته ودروه چې پلار یې درته سوری سوری واچول. اوس یې له لور سره په یو تناره ډوډۍ پخوې. بلا نه ده وهلې، خو څه ده، په خپله دې پخه کړې. ښه غټه ده، بنګه ده. ملالۍ سوکه وویل: لار دې خدای ووهې، خو مور یې ورېندا څه ګناه لري؟ وبا لرېږي. ګلدین کاکا ګوته غوټه پرې ماته کړې، نه یې شي پخولی. دې غټې ښځې غوسه لا ډېره شوه. دا سلمنه غوا ما څه کوله چې کور مې پرې مرداراوه؟ مرکې په کوره دننه ایسته. که مړه کېږي که پاته کېږي، کوي به یې. کنې دا خو د دې لایقه ده چې غوبل پرې ووهو. غوټۍ پټه خوله ناسته وه. د زړه په زور یې څو غوټې ډوډۍ د چایو لپاره پخې کړې او نارینه وته یې له یوې چاینکي چای سره کوټې ته ور ولېږلې. نور احمد جوړه کړې ګوله بېرته په دسترخوان وویشته. دا ډوډۍ ولاکه خر وخورې، ټوله اومه خشته ده. د ګلدین تندی له غوسې ګونځې شو. چای یې پرېښود، را ولاړ شو. غوټۍ وروستی پاس ته پکې لاس تناره ته ورښکته کړ. چپ لاس یې د تناره په ګرمه ژۍ تم یخی و چې له پاسه پښه پرې کېښودل شوه. غوټۍ چیغه کړه: اپو! ژر را هسکه شوه، خو چپ لاس یې د تناره په ګرمه ژۍ نښته یې پاته شو. پورته یې وکتل چې ګلدین له قهر او غضب ډک ولاړ دی. له ویرې یې هېڅ کومه هڅه د خلاصون ونه کړه. تر څو یې لاس خوړین شو، ګلدین پښه پورته کړه، تر کمڅۍ یې ونیوه، له برنډې یې ښکته را واچوله. دغسې ډوډۍ دې په پلار وخوره، موږ حیوانان نه یو. غوټۍ له درده په ځمکه تاو را تاو شوه. په ښویېدلي حالت د دیوال څنګ ته کېناسته. په مخ یې ټیکری ور کش کړ. ګلدین روان شو. ټکنده غرمه شوه. غټې تورې ښځې بد بد ملالۍ ته وکتل. څه شوه د خونکار لور؟ ورشه ورته ووایه چې ویده نه شي، غنم پاک کړه. ملالۍ په بیړه را ولاړه شوه. له کوټې را ووته. په ورېندارې یې روان ظلم ورته مناسب نه ښکارېده. زړه نازړه یې ورغږ کړ: ورېندارې، و ورېندارې! له هغې خوا کوم غږ رانغی. قدمونه یې ور وړاندې کړل. قدمونه یې د ورېندارې د کوټې خواته ور اوچت کړل. د دهلیز په ور ننوتو سره سم یې چیغه کړه: ویې مورجانې، هله! تورې غټې ښځې منډه را واخیسته. څه تر باندې وشول وچېلئ؟ ملالۍ له کمړه یې چپه خوله په ور کې ولاړه وه. تورې ښځې لومړی ملالۍ بیا دهلیز ته وکتل چې یو زیږ تښتېدلی رنګ، یو بې سېکه وجود د دهلیز په چت کې مړ را ځوړند دی. سلیمان راحل.